سلامونه او نیک هیله منئ زه مازی سباون تاسو ګوري د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل نن تاسو ته خبر درکوو د بلوچستان په هکله باندې د بلوچستان کې کم دوی کم غټي کیسې دي یو داسې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له لوري حملې سي دي هغه زیات سوي دي او دا وارسي دي هغه کم لیویز والا دي که پولیس دي هغه د پوسټي سي دي چوکۍ سي دي هغه ورته پرېږدي دي هلته ورځي اسلحه ځینې وړي موټر ځینې بیایي او هغه ځایونه چې د هغه سوځي او بیرته ځي له دې ما سوای د بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو کم دوه کمانډر دي او له هغه ما سوای دوه نور کسان دي هغه تسلیم شوي دي بلوچستان او پاکستان حکومت ته پر دې هکله باندې تاسو خبر کوو او له دې سره سره د بلوچستانو د حقوقو لپاره کوم تنظیم دی BYC یا بلوچ یکجهتي کمیټي هغه نن په ډالبندین کې د دې جلسه ولا سره یو ځای شوي ولو پر څه هکله باندې دا هم تر تاسو پورې درسو اول کم خبر سي دي چې د بلوچستان کې چې له تیرې شاوخوا لسو پنځلسو ورځو راهیسې بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال ډلې چې دي هغه وخت نه وخته په بیلابیلو سیمو کې حملې کړي دي او کوم چوکۍ چې دي یا کوم پوستې چې دي د لیویزو او د پولیسو هغه نیولې دي او یا له منځه وړي دي یا سوځلي دي بلوچستان تاسو ته به درک درکوي چې یو غټ ایالت دی دا په څه داسې تقسیم شوی دی چې د انګریز له وخته دلته قبایلي کم لشکر سي یا قبایلي کم کسان سي هغوی کم خانان سي او ملکان سي وو انګریزانو هغوی ته د اختیار کړی ستاسو یو کم کسان سي د هغه دور کې د دوی لپاره د هم کار کوي او د کم د امنیت سي د علاقې هغه د ساتي دا ته لیویز فورس ویل کیږي وروسته بیا د فورس نوم ورکړل سو اول لیویز کم ځواک چې دی هغه دی دا کم بلوچستان چې دی هغه غټ ایالت دی نو زیاتره کم سیمې چې دی یا کم کلیوالي کم سیمې چې دی هغه د لیویز په اختیار کې دي لیویز کم ځواکونه چې دی لدې ما سوي کم ښارونه چې دی هغه د پولیسو په اختیار کې دي یعنی پولیس هلته کچېرې غلا کې که بل داسې واقع کېږي نو پولیس د هغه ذمواري هغه ګوري او کم غیر قانوني کم کار سي دي د هغه تفتیش کوي کچېرې تقسیم وکړو نو شاوخوا 15 یا 15 کم علاقه سي ده 15 سلنه کم علاقه سي ده د بلوچستان هغه د لیویز فورس په واکو اختیار کې ده هغه هلته ګوري چې غلا کې قتل کې قبل داسې څه کې نو هغه د پولیس کردار ادا کوي ولدې ما سوي د 15% چې ښارونه دي لکه کوټه لکه غوزدار لکه لورلایي دغه رقم لکه ژوب یا داسې مطلب هغه کم ښارو کم علاقې سي دي په هغه کې واکو اختیار سي دي هغه د پولیسو وي نو دا ایریاوي چې دا په A باندې تقسیم شوی ده او په B باندې B ایریا ته د هغه نوم ورکړی دی هغه ایریا د B کم چې د لیویزو په علاقه کې د شاوخوا 15 سلنه جوړي او A ایریا چې د هغه بیا د پولیسو په واک اختیار کې هغه 15% ده 15 سلنه ده دا کم لیویز چې دا ولوري انګریزانو جوړ کړی وو انګریزانو د جوړ کړي اوس کم کسان به خانان او ملکان به هغوی ته به ویل تاسو کسان راکړي هغه به د علاقې امنیت ساتي په هغه باندې او هغه بیا دې ته جواب دو دا کم انګریز له وخت را شروع بیا جنرال پرویز مشرف سی وکړل چې هغه واکمني ولا هغه د لیویز فورس هغه ټول په پولیس کې زم کو او پولیس اداره یو پولیس ولو بیا ورسته بیرته کم نواب اسلام رئیسانی په کال 2010 کې عیسوي کې هغه بیرته د کم فیصله سی هغه واخسته او لیویز کم دغه سی هغه بیرته فعال کو یعنی لیویز کم اختیار سی هغه فعال کو او لیویز بیرته په خوا پر کم کار سی هغه پر مخ شروع کړي شاوخوا په ټول بلوچستان کې 26,000 زیات کم کسان سي دي هغه په لیویز ځواک یا لیویز فورس کې دا وخت دي او کم د نور سي دي د ښارو کم دغه سي دي د پولیسو هغه بیا ښارونه سي دي هغه پولیس ګوري اوس راځو مسله څه ده ستونزه څه ده کم کسان سي دي یا د پاکستان حکومت یا د په خاصه توګه کم امنیتي کم ځواکونه سي دي د پاکستان که فوج سي که د نورې ادارې سي هغوی ته یو دا تشویش ورولېدلی دی دا تشویش
پیدا شوی دی چې د تیرو شاوخوا یوه میاشته کې پخوا هم حملې کېدې خو تیرو یوه میاشت کې دا کوم وسلوال چې دی هغه بېلابېل ځایونه حملې کوي. لیویز کم ځواک چې دی په خاصه توګه په ځانګړې توګه پولیس هم پکې شامل دي خو زیات کم علاقې دي کم لرې کمې پرتې سیمې دي هلته خلک آبادي کمه ده خلک نسي زیات مطلب روډونه یا هڅه نشته نو خلک دي هغه په آزاده توګه یا په تیز کم دغه چې دی هغه هلته نسوی رسېدلی نو هلته چیرې لیویز کم کسان دي یا کم چوکۍ چې دي یا د دې کم پوستې چې دي بل اوس بېلتون غوښتونکي وسلوال ځي دا پر دې باندې حملې کوي او دا قبضه کوي دا کم چوکۍ یا دا پوستې. اوس تشویش دا دی چې دا کم لیویز کم ځواک چې دی دا له بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو سره کم ډلې دي له هغوی سره کله چې دوی حمله کوي په د حملې پر وخت پر دوی باندې هیڅ یو ټک هم نه کوي له دوی سره هیڅ مزاحمت هم نه کوي. نو کم امنیتي کم ادارې چې دي د پاکستان هغوی ته دا تشویش ور پیدا شوی دی چې د دې حل بد شوي دا رقم کوي نو دا خو علاقې دي نیول کېږي داسې د غرو کمې سیمې چې دي هغه نیول کېږي او دا کم علاقې چې دي هغه به سقوط کېږي دا به د دوی لپاره یو ډېر سردرد یا سرخوږی جوړ شوی دی. بل لوري ته بیا پولیس کم یا د لیویز کم ځواکونه چې دي په لرې پرتو سیمو کې هغه دا شکایت کوي چې له دوی سره کم نفري ده له دوی سره کم کسان دي هغه بیخي کم دي دا یو. بل دا مسله ده له دوی سره چې له دوی سره کم اسلحه ورکړل شوې ده هغه ډېره کمزورې ده یو څو ماشینونه ورکړل شوي دي او مطلب تاسو یو 3-4 ماشینان دي یو 2 موټره دي او یا موټرسایکل دي چې تاسو د حکومت لخوا دا ورکړل شوي دي چې تاسو د دې په ذریعه باندې دا علاقه ټوله محفوظه کوي. بل لور ته کم وسلوال چې راځي کله چې پر دوی باندې حمله کوي نو له هغوی سره ډېره غټه اسلحه وي په غټ تعداد کې وي نو د دوی د هغوی مقابله نشوی کولی. بل غټه ستونزه دا ده چې دا د یوې سیمې خلک دي که وسلوال دي هم دغه د شاوخوا سیمو خلک یو ژبه یي په ژبه سره پوهېږي اکثره وخت خو دوی په دغه سره پوهېږي چې مطلب د یوې علاقې کسان دي د یو بل په خندانو باندې سره خبر دي نو په دغه وجه باندې هم لیویز کم ځواکونه چې دي هغه یو مقابله نشوی کولی. بل د دوی خلاف څه ټک هم یوازې یو مطلب یو ټک هم نه ورباندې کوي نو ډېر په اسانۍ سره کم وسلوال چې دي هغه راځي غرونه دي بل ته بل څوک نشوی رسېدی نو هغه راځي په ګنټو دا کم چوکۍ چې دي یا د پولیسو کم پوستې چې دي هغه په هغو کې موجود وي او اسلحه وړي او دا رقم کم فوزي کم شام چې دي هغه کې موټرسایکل راځي یا موټر چې دي بل داسې اسلحې هر څه چې هلته موجود وي هغه ټول ځینې وړي. اوس چې موږ تاسو ته دا څه معلومات درکړو چې په تیر شاوخوا 15-16 ورځو کې د بلوچستان شاوخوا 6-8 سیمو پورې غټې دا رقم حملې شوي دي او په دې سیمو کې چې کوم دغه د شاوخوا تر 8 پورې یا تر 9 یعنې تر 9 زیات مو ویلی سوی 8 چې د هغه فعلا کنفرمه نه ده هغه علاقه 8 کم پوستې چې د هغه د بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو ته سقوط شوي دي هغوی ته په لاس ورغلي دي د یو څه وخت لپاره بیا بیرته دا وسلوال ولاړ سي هلته کم د خپل مقصد کم شان چې د هغه له ځان سره یوسي نو دا اوس د دوی لپاره یو زیات سرخوږی دی چې حل یې څه وي. که چیرې موږ تاسو ته څه معلومات درکو په دې هکله باندې په تیره چهارشنبه باندې د ګوادر په کوسټل هایوې یعنې کله تاسو له ګوادر څخه کراچۍ ته ځئ دا کم لاین چې دی دا کم سړک چې دی دا ته کوسټل هایوې ویل کېږي. په ګوادر کوسټل هایوې باندې نامعلومه وسلوال راغلي دي او پر د لیویزو او د پولیسو او د کسټم یعنی کسټم هغه ځواک چې دی کوم چې سامان چې وړل کېږي غیر قانوني کم سامان چې دی د هغه پر هغو سامانو باندې نظر ساتونکي کم اداره چې د کسټم ورته ویل کېږي د هغوی کم چوکیانې چې دي یا کم پوستې چې دي هغه یې نیولي دي له هغوی څخه شان وړي دي او اسلحه یې وړې ده او کم د دې کم پوستې چې هغوی ته ور اچولی او بیرته تللی دي. نو بلوچستان حکومت راولاړ سو دا کم په دې پوستو کې چې د چا ډیپټي ولا شاوخوا 60 کم کسان چې هغه
له فعلا معطله کړي دي له خپلې دغسې د سزا په توګه چې تاسو ولې هلته مزاحمت نه وکئ، ولې مو په هغوی سره مقابله نه وکړه. نو په دې سزا باندې د کم 20 کسان چې دي هغه یې له خپل دغو څخه بالکل ایستلي له ډیوټیانو څخه. له دې ما سوی شاوخوا 20 کسان بیا کم 20 کسان چې وو وسلوال چې وو تر 20 زیات دی ویل کی 20 کم کسان چې وو هغه دلته په دې پوستو د کسټم او د پولیسو پر پوستو باندې حمله وکړه. 3 کم سرکاري کلاشینکوف چې وو دا یې له ځان سره وړي دي. یو کم جی بي په نامه باندې غټه کم اسلحه چې د هغه یې وړې ده او یو موټر یې له ځان سره وړی دی. نو دی کم کسانو چې د پولیس چې ولو چې د دې خلاف یې جنګ نه دی کړی، نه یوازې داسې د دې خلاف دی له خپلو دندو لرې کړي دي یا ګوښه کړي دي، بلکې بلوچستان حکومت پر دې باندې مقدمه هم درج کړې. ستاسو ولې د هغوی خلاف مزاحمت نه وکړئ، نو مقدمه یې هم ورباندې درج کړې ده او باقاعده کم انکوایري چې د هغه شروع شوې ده. د دې ما سوی د 3 شنبې په ورځ باندې د بلوچستان په پنجګور سیمه کې هم دغه رقم شاوخوا یو واقعه رامنځته سوه. کوم کسان چې وو نامعلومه وسله کوم وسلوال چې وو هغه راغلي وو، نو لیویز چوکۍ یې نیولې وله د یو څه وخت لپاره او اسلحه یې له ځان سره وړې وه او کوم چوکۍ یا کوم پوسته چې وه هغه یې سوځلې وه یا تباه کړې وله. له هغه یوه ورځ وړاندې یعنې د دوشنبې په ورځ تېرې دوشنبې په ورځ باندې په تربت کې بیا دا رقم واقعه را سوې وله چې په هغه کې د پولیسو کوم پوسته چې وه یا چوکۍ چې وه هغه نیول سوې وه، اسلحه یې له ځان سره وړې وله او شاوخوا په تېره یوه میاشت کې کوم د واقعات چې دي په غوزدار کې سوي دي، دا رقم واقعات چې وسلوال راځي او پوستې نیسي. په غوزدار کې سوې ده، په مستون کې سوې ده، په کچي په نامه علاقه ده سیمه ده په هغه کې سوې ده، په ګوادر کې سوې ده او دا رقم د کیش په نامه علاقه ده د تربت په هغه کې دا رقم واقعات چې دي هغه مخې ته راغلي دي. او تر کم حملې چې دي یا کم مزاحمت نه کولو لپاره کم کسان چې دي هغه بلوچستان حکومت فی الحال دا یې ښیي چې مسلسل کم کسان چې مزاحمت نه کوي یا کم ټکس نه کوي د هغې خلاف کم کاروایي نه کوي، نو هغه مسلسل برخاست کوي یا کم کسان چې دي هغه له دندو لرې کوي. کم اصلحې چې دي یا کم شیان چې بلوڅ بېلتون غوښتونکو وسلوالو له ځان سره وړي دي په هغه کې په غټ تعداد چې دي هغه اسلحې وړل سوي دي، سرکاري موټر وړل سوي دي، موټرسایکلان وړل سوي دي او دا رقم نور په پوستو کې کم فوزي یا کم د جنګ دپاره کم سامان هلته موجود وي هغه یې هم له ځان سره وړی دی. که چیرې تاسو یاد وي روان کم میاشت چې ده پر 8 جنوري باندې د غوزدار په زهري نومي سیمه کې تر شاوخوا تر 100 کم زیات کم وسلوال چې وو بلوڅ بېلتون غوښتونکي وسلوال هغه راغلي وو، هلته شاوخوا تر 10 ساعتو زیات هلته موجود وو. د دوی لاسته یو بینک وو هغه ولیدلی وو، د دوی لاسته د لیویزو کم پوسته چې وله هغه د دوی په لاس کې وله داسې یوه کوچنۍ پوسته نه وه بلکې دا د زهري په نامه باندې کوم علاقه ده، دا یو کوچنی ښار ده، نو هغه د دوی لاسته ولیدلی وو. په دې ښار کې کم غټ د پولیسو کم تاڼه چې ده هغه د دوی په لاس کې وه. بینک د دوی په لاس کې وو. نادره یعنی کم چیرې چې شناخت کارډونه جوړېږي هغه د دوی لاسته ولیدلی وو. نو شاوخوا 10 کم ساعتونه چې دوی هلته موجود وو، له بینک څخه په غټ شمېر هلته روپۍ ځینې وړې دي، له هغه بینک څخه کم تاڼه چې وه هغه یې بالکل له منځه وړې وه. شاوخوا 20 کلاشینکوفه په هغه کاروایي کې وسلوالو له ځان سره یوړل. شاوخوا 4000 کم ګولۍ چې وې یا مرمۍ چې وې هغه یې له ځان سره وړې وې، 2 موټر یې له ځان سره وړي ولو، 10 موټرسایکله چې وو هغه یې کم چې دی هغه له ځان سره وړي دي. په دغه رقم په مستون کې چې کله واقعه دا رقم وسوه، نو 3 کم کسان چې وو هغه بلوچستان حکومت بالکل مطلب له دندو ګوښه کړ او د زیري په واقعه کې بیا 15 کم کسان چې وو لیویز والا بلوچستان حکومت هغوی ته د سزا په توګه هغه له دندو وشړل یا له دندو یې ګوښه کړل. نو په مستون په واقعه کې یو اسسټنټ کمیشنر چې دی هغه هم فی الحال له خپلې دندې څخه معطله کړل سوی دی. او د بلوچستان حکومت له لوري څخه د ډیپټي کمیشنران چې دي یعنې د سیمې کم واکداران چې دي په هره سیمه کې ډیپټي کمیشنر ناست دي،
هغوی ټولو ته دا هدایت ورکړل شوی دی که چیرې داسې څوک کېږي سرنډر کېږي یا تسلیمیږي وسلوالو ته نو هغه به سمدستي توګه هغه کم کس چې دی هغه که د لیویز والا که د پولیس والا هغه به له دندو ګوښه کړل کېږي هغه به له دندو لرې کړل کېږي نو دا یو د سزا په توګه او د هغوی خلاف به بیا انکوایري کې د هغوی خلاف به دا دغه کوي کینی نو دا د کوم حالات چې دي دا په خرابېدو روان دي د بلوچستان د دې ما سوای 2 ورځې وړاندې یعنې د جمعرات په ورځ باندې په کوټه کې کوم بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو 4 کم کسان چې هغه اعلان یې وکړ چې میډیا ته دی رالو هلته پریس کانفرنس وکړي په کوټه کې چې دی کم سرنډر چې دی یا تسلیمي چې دی هغه دی پیښوي او دی به بلوچستان حکومت ته تسلیم سول دا کم کسان چې دي دا د بلوچ ریپبلیکن آرمي یعنی BRA دا یو کمانډر دی نجیب الله عرف استاد دی ورته ویل کېږي او دا رقم یو بل درویش په نامه کس و چې عرف ادم دی ورته ویل کېږي نو دا 2 کسان له دې ما سوای د بلوچ نیشنلیست آرمي کوم چې هم د بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلواله ډله ده د دې یو کمانډر عبدالرشید په نامه باندې یو بل خدایداد په نامه باندې کس و دا تسلیم سو بلوچستان حکومت ته او کوم اعلان چې هغه یې وکړ د یو څه تورونه هم پورې کله چې دی له رسنیو سره خبرې کول که څه هم رسنیو ته ټولو رسنیو ته اجازت نه وه یوازې سرکاري کم چینل چې دی PTV هغه هلته تللی او ریکارډینګ یې کړی دی کم رسنۍ چې دی په هغوی باندې یو څه مطلب څه داسې الزامونه یا تورونه پورې کړل چې دا کم کسان چې دي هغه له برامداغ بوکټي یعنی د نواب اکبر بوکټي چې کوم د هغو لپاره د هغو بعد چې کوم وسلواله ډله جوړ سوې ده د هغوی په قریبانو کې نو برامداغ بوکټي د دغه زوی دی د نواب اکبر بوکټي زوی له دې سره رابطه وه دا کم کسان چې پریس کانفرنس یې کوي د هغوی په وینا دوی له برامداغ بوکټي سره رابطه وه له ډاکټر الله نظر سره رابطه وه بشیر زیب چې د BLA کم دغه چې دی نن سبا د هغه سره رابطه وه هغه رقم ګلزار امام شنبې چې څو وخت وړاندې تیر کال تسلیم سوی و نو له بلوچستان حکومت ته همدغه رقم چې له هغوی سره دوی مسلسل رابطې کولې حال کې به ورسره او کوم خپل کاروایي سوی هغه به پر مخ وړلې یو څه تورونه یې هم ولګول چې کم کسان چې دي د بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو کم کسان دي کم مشران چې دي هغه په اروپایي هیوادونو کې داسې کم په نور خلیجي کم هیوادونو کې چې دي هلته موجود دي د هغوی کم کوشنیان چې دي هغه ښه د دوی په وینا باندې چې هغه هلته ښه تعلیم حاصلوي زده کړې کوي او دوی دا الزام ولګوي چې کم عام کم بلوچستان چې دي هغه یې غرو ته خېځولي دي او هغه داسې دي چې دوی وایي د دوی په وینا چې 2 وخته یا 2 ګولې ډوډۍ هم نه لري 2 وخته دوی ته ډوډۍ هم نه ورسیږي نو دوی کوم حالت چې دي هغه ډېر خراب دی له دې ما سوای دا دغه وکوي چې کوم بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلواله ډلې چې دي هغه په خپل منځني اختلاف کې مطلب سره ښکیل دي او پر یو بل باندې خپل کوم وارونه چې دي هغه کوي او یو بل سره مطلب اخته دي یو بل کوم کسان چې دي هغه وزني هم دا الزامونه دي تورونه دي تر کوم حده پورې صحیح دي نه دي صحیح دا کوم کنفرمیشن چې دی دا خو موږ نسوی کولی فعلا دا کوم کسان چې سرنډر سوي دي یا تسلیم سوي دي د هغوی دا تورونه ولګول کوم کسان چې بلوچستان حکومت د ترهګریز بریدونو کوم مخنیوي کوم اداره چې ده CTD د هغوی مشر هم په دې پریس کانفرنس کې موجود و هغه خبره وکړه چې د کوم معلومات چې دي ډېر معلومات یې د دې کسانو له لوري یا د طرف څخه حاصله کړي دي او ډېر کم نوي معلومات چې دي هغه دوی ته راغلي دي او پر روان وخت کې به دوی پر هغه بنیاد باندې خپل کم کاروایي چې دي یا کم حملې چې دي د هغو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي چیرې تاسو یاد وي څو ورځې وړاندې موږ تاسو ته معلومات درکړل چې د بلوچ بېلتون بلوچ کوم حقوقو لپاره کوم کارکوونکې اداره ده BYC بلوچ یکجهتي کمیټي د هغې مشران سره یو ځای سوي دي په ډالبندین کې د بلوچانو د لادرکه بلوچان هغه چې د دوی په وینا چې لادرکه دي او وروسته بیا مړي موندل کېږي د هغوی یو رقم تلنه جوړولو لپاره دوی د 25 جنوري ورځ ټاکلې وه
نو نن په ګوادر کې جلسه ولا په غټ شمیر کم کسان چې هغه هلته ورغلي وو، که څه هم هلته انټرنیټ بند و، له شاوخوا 3 ورځو راهیسې هلته کوم حالات چې هغه سخت دي، پوره معلومات نه راځي، خو بیا هم د خپل کم قافلې چې وې هغه هلته رسولې وې او خپل کم جلسه چې وه هغه نن وکړله. دا جلسه د دې په دې بنیاد باندې ایښېده چې کله په د غوزدار په توتک نومې کم ځای کې دی، په هغه کې د کسانو یا د مړو کم قبرونه چې وو هغه موندل سوي وو. د بلوچستان حکومت په وینا باندې دا شاوخوا د 1400 کالو پخوانۍ کیسه ده چې د بلوچستان حکومت په وینا چې هغه باندې د کمیشن جوړ کړی دی، تحقیقات یې وسو. نو هغه کم تحقیقات چې دي هغه که څه هم پبلیک سوي نه دي یا کم رسنیو چې دي له هغوی سره نه دي شیر کړل سوي، خو بیا هم هلته د بلوچستان حکومت په وینا چې شاوخوا 15 کم کسان چې وو د هغه مړي موندل سوي وو، د هغوی شناخت چې هغه نه و سوي. دا مړي په داسې حال کې موندل سوي وو چې د هغوی په بدنو باندې کم کیمیکل چې وو هغه پاشل سوي وو، تر څو زر تر زره د خاورې چې او هډوکي چې دي هغه په خاورو کې مطلب ګډ سي او د دې کم شناخت چې دي هغه مطلب پټ وساتل سي. خو کم د بلوچستانو کم هغه کسان چې لا درکه دي د هغوی لپاره کم کارکوونکې اداره ده یا تنظیم دی وایس فار بلوچ میسینګ پرسنز، د هغوی د مشرانو په وینا باندې چې په دې قبرونو کې کم چې شاوخوا 14 کاله مخکې د غوزدار په توتک سیمه کې موندل سوي وو، په دې کې شاوخوا 100 کسان په هغه وخت کې موندل سوي وو او دا ټول د دوی په وینا چې لادرکه بلوچستان دي. خو دا کوم تصدیق چې دی دا تر اوسه پورې نه دی سوی، مطلب تر 10 کلونو زیات وخت تېر سوی دی، کوم ریپورټ چې دی هغه مخې ته نه دی راغلی. نو په همدې ورځ باندې یعنې 25 جنوري باندې دا قبرونه چې وو هغه موندل سوي وو. نو په همدې خاطر مارنګ بلوچ چې هغه د نن ورځې د احتجاج یا کم احتجاجي کم غونډه چې ولا هغه یې وه او د دې په وینا چې دا به را روان کال یعنی هر کال دی دا کم دغه چې دی هغه لمانځي او په هر کال مختلفو بېلابېلو ځایونو کې به د پر 15 جنوري کم دا رقم غټ احتجاج چې دی هغه به کوي، کسان به سره راغونډوي او له ټولو سیمو بلوچستان به هلته ځي او په ګډه باندې به یو جلسه کوي. نو دا و د نن کم غټ خبرونه تر تاسو پورې هم درور سوي. زموږ کم چینل چې دی هغه ضرور سبسکرایب کړئ، له موږ سره مل اوسئ تر څو پورې کم نوي کم خبرونه چې دی هغه هم تاسو پورې پر وخت در ورسوو. ډېره مننه.